بسم الله الرحمن الرحيم الله پنوم چدیر زیاد مهربان پورا رحم لرونکی دی. القارعة ما القارعة سخت ټکونکی پیښه څه ده هغه سخت ټکونکی پیښه؟ وما أدراك ما القارعة ته څه پوهیږي چې هغه سخت ټکونکی پیښه څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ورځ چې کله خلک د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ نه د فیشو وړو غوندي شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه وي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکه وي د هغه استوګنځی به ژوره کنده وي یعنی دوزخ. وما أدراك ما هي نار حامية. او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شی دی؟ لمبه وهونکی سوځونکی اور دی.